سلامونه بیا هم په خیر راغلی. افغان جرمن انفو ته جرمني په پښتو باندې د فروشاین لوستونه دي. د لیکدړو برخه ده. د لیکدړو په برخه کې بیا هم ریکسایکن یا هماغه لارښوونې دي چې کومې وکارول سي، کوم هلته لاړ سو، کوم هلته لاړ نه سو. 340مه لوګو ده یا 340مه لیکدړه ده. لایټ لینیا دغه پرې خط ته وایي. کله چې په سړک باندې دا پرې خطونه پراته وي، تاسو کولی سئ د یوې ځغاستلیکې نه بلې ځغاستلیکې ته، د بلې ځغاستلیکې نه بلې ته راواوړئ. دې ته لایټ لینیا وایي. دا لیکدړه یا دا نښه مونږ ته دا ښیي چې وارت لینیا معنا ده چې د تم کېدو خط. دلته چې تاسو کله را رسیږئ دې لیکدړې ته تاسو ګورئ، دا معنا ورکوي چې تاسو بل چاته باید لومړیتوب ورکړئ. ستاسو لومړیتوب نه ده، لومړیتوب د دې سړک ده. دلته به تاسو ودرېږئ، وارت لینیا دمه کېږئ، به پس د هغې نه به مخکې ځئ. شټاپ شیلډ نه ده. که چیرې دلته پوه وئ چې هیڅ کومه خطر نشته، ستونزه نشته، تللی سئ. دلته به دوی درېږي، دلته دوی ودرېږي او تاسې دلته ودرېږئ. که چیرته دلته تاسې وئ، دلته تاسو وئ، یا دلته هر چیرته چې وئ، دلته باید تاسو یو وار دمه وکوئ او ودرېږئ. های فش څېنه. های خو پیژنئ چې یو غټ ماهي ته وایي. د هغې د غاښونو په شکل باندې دغه نښې چې په سړک باندې دي، دا یو د نویو لیکنښو یا لیکدړو څخه ده چې اضافه سوې ده. دلته د هر یو یا د په کوم سړک باندې چې وي هغه خلک مکلف دي چې فورفارت ورکړي او دلته دمه سي. کله چې دلته را رسیږئ ګورئ شیلډ نشته ده، خو دا د همدې معنا ورکوي چې دلته باید تاسو منتظر پاتې سئ. فوسګینګر اوبرویګ د پلي تلونکو کسانو د تېرېدو پټۍ چې زیبرا شټرایفن ورته وایي. کله چې دا لوحه وي نو معنا دا ورکوي چې دلته دوی تېرېږي، نو تاسو به مکلف یې یا تاسو اړ یې چې دوی ته د سړک نه د تېرېدو زمینه ور برابره کړي. غاتشنیلویګ انفنګ دا ترافیکي نښه چې کومه ویني دا د بایسکل چلوونکو دپاره ده. دا د بایسکل چلوونکو که ووایو موټروي غوندې ده. دلته دا بایسکلونه کوئ چې څومره چې تیز وغواړي دلته لاړ سي په دې سړک باندې. او دا ترافیکي نښه چې ده د همدې راتشنیلویګ اند د بایسکل چلوونکو د تیز چلولو لاره یا سړک دلته ختمیږي. دا ترافیکي لیکدړه واسرشوتسکي بیت معنا ده چې دلته د اوبو محافظت کیږي، د اوبو د ساتلو دپاره دلته دا لوحه ده. فرکیرسهیلفه دلته معمولا یا ترافیک ولاړ وي یا همداسې یو کس ولاړ وي چې تاسو سره مرسته کوي یا د سړک د اوړېدو یا راوړېدو هغه خلکو سره مرسته کوي کوم چې په سړک باندې تېرېږي یا وي. دلته چراغ نشته ده، هیڅ شی نشته ده، نو دلته کس ولاړ یا ترافیک ولاړ تاسو ته راهنمایي کوي چې د سړک نه د تېرېدو په حال کې یا یو بل ته څنګه لاره ورکړي او څنګه قانون پلی سي. زکاسه پای د کله چې تاسو د سړک ته ننوځئ معنا ده چې یو خواته د سړک بند ده، تر اخره پورې ځئ، هلته نوره لاره نشته ده، لاره اخواته نه تېرېږي، لاره بنده ده. دا هم هماغسې یو ترافیکي لیک نښه ده، خو دلته د موټرو دپاره بنده ده. بایسکل او پلي تلونکي کسان کولی سي دا سړک وکاروي او لاړ سي هخواته. زکاسه معنا ده اخر د سړک بند. دا و د دې برخې لیک نښې. تر بیا ښې چارې.